حوصله شول ماته مقبلین شو دوی شاته حوصله شول ماته مقبلین شو دوی شاته دوی لخکری د شیطان دی مونږ لخکری د رحمان دوی لخکری د شیطان دی مونږ لخکری د رحمان نور مات شوی بدعتان هر ډګر او هر میدان ورخود لیرن ورځ ورته ستوري د اسمان. السلام علیکم ورحمت الله. د حق د کاروان دیوبندینو مقلدینو رونو څنګه وي خیریت دی؟ مفتی غلام حسن صاحب خلګی دی بحث مناظره وکړه، خو مفتی صاحب ماته په یو کلیپ کې ویلی وو چې دوانه به کینو ځان له په ځان له باندې به مناظره کوو. نو مفتی صاحب لږ د دغې وضاحت وکړه چې کوم ځای کې کینو، په کومه ورځ باندې کینو، په کومه موضوع باندې خبرې کول غواړي ته، او په کوم ځای کومه موضوع، یعنی انتخاب د موضوع وکړه. صحیح ده په ما ګرانه؟ نو دغې وضاحت لږ وکړه او د هغې پورې مې دا ګروپ نمبر یې معاف کوئ چې تر څو پورې مفتي صاحب د دې وضاحت وکړي. شیخ صاحب محترمه، بس خبرې وې ډېرې او سرې ده، بس سبا ځان دا کا تیار کا استوا لرش مې مو ته بحث کو او بالکل دلته به وکړو، خبره نشته څه وخت چې ته تیار ماته به وایه. شیخ صاحب محترمه، تاسو چې کله د غلام حضرت پارټي سره مناظره وه په هغه کوم باندې توسل باندې پنځه شپږ شیخان ستاسو راغلي وو، شیخ عبدالمنان صاحب وو، حضرت محمد صاحب وو، افضل شیخ صاحب وو او هغه نور هم وو. هغلته تاسو دا نه لګول، دا دی تاسو چې بیا د شیخ امین الله صاحب مناظرې کړي دي، اوس موږ دپاره دا شرط ولې لګې موږ به در سره لیکلو کړو که چېرې موږ خلاف ورزي وکړه موږ به بېلوي. پنځه کسان شو، ورځ ستاسو د وخت خوښې، ځای ستاسو د خوښې، موضوع ستاسو د خوښې، راځئ کښېنئ. که چېرې مخکې تاسو یو په یو موږ مناظره کړي ما ته وښیوه، موږ ته وښیوه چې تاسو یو په یو باندې دا خو تاسو هسې هغه یو دا کوئ چې یاره تاسو شر جوړوئ، شر ټول عمر تاسو جوړ کړی په موږ باندې نظام دا لګوئ. نو تاسو داسې وکړئ شیخ صاحب که زړه دې کېږي، ډېر کلیپونو ته ضرورت نشته دی. پنځه کسان، وخت ستا د خوښې، ځای ستا د خوښې، موضوع ستا د خوښې، پنځه کسان به کینو، په عقایدو به بحث وکړو چې کومه موضوع دې پکې خوښه وه. بسم الله الله اکبر. مفتی غلام حسین صاحب یو ځل مې منع کړلې چې دا مونږه مه کوه، تابع مونږه شروع کړله، او ته دا وې چې شیخ امین الله مفتی مجیب الرحمان یو بل مناظرې کړي دي او هغو ځان له نه دي کړي، کسانې پکې کېنولي وو. نو هغو که په ځان له نه کولې نو شیخ امین الله کې اخلاص و او دارنګې په اخلاص سره د قرآن او د سنت خدمت کولو، همدارنګې مجیب الرحمان د دیوبندیت خدمت کولو، مفتی مجیب الرحمان. نو تاسو خو دیوبندیت خدمت نه کوئ، تاسو خو د خپلو جوبونو خدمت کوئ، بزنس غم در سره دی، د پیسو در سره دی، تا ته پته نشته دی ولې چې تاسو په دې د مناظرې په نوم باندې څومره د عوامو نه پیسې ووالې، د عوامو هم دوکه کړله او عوامو ته چې تاسو د یو شکل هم ورته جوړ کړی چې ګنې مونږ خدمت کوو. حال دا دی چې تاسو په دې شیونو باندې بزنس شروع کړی دی، کله جومات مخکې کوئ، کله مدرسه مخکې کوئ، کله ټوپکې مخکې کوئ او کله چې مناظره مخکې کوئ عوامو ته. په هغه وخت کې صورتحال بدل و، شور به نه و، چغې به نه وې، لانجې به نه وې، جګړې به نه وې، لکې وهل به نه و پکې، کنځل به پکې نه و، نو ځکه به هغو ډېر کېنول. او اوس چونکې تاسو یو بزنس کوئ، لکې وهئ، کنځلې کوئ، شور کوئ، مناظره نه کوئ، شهرت کوئ، د دې وجې نه مونږ وایو که چېرته تاسو شهرت هم کوئ خیر دی د یو کس د شهرت وشي. که بزنس کوئ نو ظلم دی که نه چې دا په 4-5 کسانو باندې تاسو چې دا ټول عوام لوټ کړله. نو که چېرته تاسو بزنس هم کوئ خیر د یو کس به در پکې بزنسمین شي، ټول خو بزنسمین مه جوړېږئ که نه چې هر یو به بزنس کوي. د دې وجې نه شور به نه وي، پکړ به نه وي، بس کیمره به وي، دغه یو کس به وي. صحیح ده؟ نو مونږه مه کوه، یو کس به کېنو، ته خاص هم نشي کېناستی ځکه ستا کار خو د کیمرې سره دی، او افسوس دا دی چې ستا هغه ډیوټي هم په دې کې ختمیږي. یو په یو کې به ستا ډیوټي هم ختمه شي چې ستا دپاره ښه خبر هم ده او د بد هم ده. ښه په دې باندې ده چې د کیمرمینۍ نه به خلاص شي، او بده په دې ده چې تا ته مخکې که په دې باندې څه میلاوېدلو نو هغه به درته نه میلاوېږي په دې کیمرمینۍ، خو ځکه ځان له په ځان له دې مناظره وکړله نو بیا به درته په هغه بل طرف کې به درته میلاو شي. صحیح ده وروره؟ او روکئ مونږه مه کوه، داسې وایه چې زه به کښېنم او پلانکی به راسه کښېني. السلام علیکم ورحمت الله.
مرګرو دا شیخ اسماعیل صاحب کلیپ را لګلې دی دا 2 منټ او 30 سکند دی نو یاره مخکې چې مناظرې شوي دي هغې کې خلکو کې اخلاص نو الحمدلله موږ چې اوس هم هغه اخلاص موجود دی موږ دا عبادت ګڼو الحمدلله او موږ په دې باندې فخر کوو دا تاسو وایئ چې خلکو پسې به جوماتون دا خو اوس تاسو خبرې کوئ چې اوس هم وس نشته دی دلیل در سره نشته الحمدلله اوس تاسو دې میدان ته راووتلی اوس د هغه د اتفاق خبرې کوئ او اوس تاسو را پیدا شولئ تاسو باقاعده تاسو زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته ستاسو د مولانو د خولې ستاسو کتابونو کم القابات نه دي ورکړي دا خو اوس تاسو د دلیل په میدان کې ناکامه شوئ نو اوس دا خبرې کوئ او د اخلاص خبرې اوس کوئ اخلاص خبرې خو الحمدلله که موږ یې وکړو نو موږ پرې فخر کوو الحمدلله موږ په دې لاره کې قربانیانې ورکړي دي زموږ پکې 2 ملګري شهیدان شوي دي تاسو باندې چېرته یو پټاخۍ چالو ځولې ده زموږ پکې الحمدلله مفتي صاحب محترم 6 ډزه ولګېدو زموږ 2 ملګري شهیدان شو زموږ 2 ملګري اوس هم زخمیان دي الحمدلله موږ په دې لاره کې قربانیانې ورکړي تاسو څه کړي دي او کته وی چېرې شیخ امین الله کې اخلاص د څه شي اخلاص پکې د ریالونو اخلاص پکې دا سم د حنفي بیا پنځپیرې شو بیا واوړېدلو اوس په اخره کې د مجتهدتوب دعا وکړه اخلاص به دې ته وایي چې په ریالونو باندې خو مذهب تاسو خرڅ کو او ته وی چېرې تاسو عوامو نه پیسې خورئ ټیمان خو ستا مخې ته پراته وو ټیمان دې مخې ته پراته وو د وړو 2-3 ټیمان دې راغستې او شیخ عزت الله هغه عکسونه خو موږ سره شته دی اوس درلېږمه ستا عکسونه هم درلېږمه چې ټیمان دې مخې ته ایښي خلکو نه دي د عوامو پیسې خو تاسو لوټ کړلې خپل په دې پاکستان کې دلته الحمدلله موږ نه قبر ته سجده کوو نه قبر ته کورم شو په تور د کراماتو چې کوم ولی ثابت وي لکه اصحاب بابا چې دی بالکل د مزار ته منظور باقاعده په دې باندې موږ سره دلایل هم شته خو موږ قبر ته سجده نه کوو تاسو خپل شاګردان قبرونو ته سم لوئ چې سجدې وکړه تصویرانو لو باسئ او بیا ربو ته ولېږئ چې یاره دلته احناف سجدې کوي قبرونو ته نو په هغې باندې خو تاسو پیسې د خلکو نه خورئ ټولې دنیا ته الحمدلله پته ده او بلکې موږ د چاندې خبره شي د مدرسې دپاره د جومات دپاره الحمدلله موږ په دې فخر کوو که موږ چانده کړي کله د جومات دپاره مسجد دپاره الحمدلله زموږ نبي علیه السلام چې امام الانبیا دی د جنګ تبوک په موقع باندې کړې د چانده هغې کې موږ څه شرم نه محسوسه او تاسو چې هستئ تاسو خو د خپلو خېټو دپاره لګیا هستئ د خپلو خېټو دپاره لګیا هستئ او خپل شهرت دپاره او که ته یو په یو مناظره کوو نو بالکل لازه زه در سره یو په یو کینم دواړه کینو مخامخ په مخامخ ځای د ښی وه انشاءالله تعالی ته به هم را سره لوز وکړي مسلمان او زه هم در سره لوز وکړم زه هم چاله ځای نه ښیم یو په یو کینو او ته یې معلومه وو که نه چې دا یې ګز دا یې میدان یو سړي ویلي ما 100 ګزه ټوپ والی بل ویل دا یې ګز دا میدان مفتی صاحب ستاسو دا کلیپ دا دی په دې کې تاسو اوله کې ډېرې تیزې خبرې کړې دي زما ګرانه او ما ته نږدې د زړه سره نو په دې اخیره د کلیپ په اخیره کې تاسو ویلي چې بالکل زه تیار یم کینو بس زه یم چې صرف د دې ملګرو د دې ګروپ ملګرو په مخ کې موږ وخت وټاکو ځای وټاکو او بیا چې دې موضوع خو وټاکلی شوله چې عقاید دي خو چې وخت او ځای معلوم کړو صحیح ده وروره او که چېرته مخامخ داسې نشي راتللی نو داسې به وکړو چې د فیسبوک په پیج باندې به آنلاین شو هغې باندې به مخامخ شو لایف به شو څنګه دې خوښه ده بالکل شیخ صاحب تیار یو در سره خدا دی چې د شیخ عزت الله صاحب په شان کار به نه کې شیخ عزت الله صاحب داسې کوي ګوره هغه موضوع یو کې دی ولاړ شي بل خوا ته ما ته ګوره پرون نه بار بار ویل چې هلکه ته داو جواب داوا نه پېژنې او بس ورګډې بیا ګوره کم خوا لاړو خبرې کم دي نه کم دي دا بوتله صرف خپل وخت ډکو دا خو سره دوباره بیا ما ورته ویل چې راشه خپل موضوع ته راشه دا دی لاړو لیف کې واغوستو مناظره داسې وي بالکل راځه زما او ستا په استوا العرش باندې بحث کوو سبا بالکل موږ در سره تابعزر سره تابعدار یم او راځه چې کوم ځای ته ویل در سره انشاءالله زه تابعدار یم که وایې چېرې راشه انشاءالله تعالی زه ستاسې ته هم درتلی شم بالکل ته ماله دعوت راکړه موږ به 2-3 ملګري درشو ستاسې ته او موږ ستا دعوت قبول کړی دی بس کې بنو مړه بس خیر دی یا تښتېدلی یا ریموف شوی خو دا بد الفاظ مه ویوئ نو مفتي صاحب ما ته خو ټیک ده چې کینو به په استوال العرش باندې خو کوم ځای کې کینو کله کینو نو داسې وخت راته وښیوه که فیسبوک پیج باندې لایف کېږي څنګه کې دغه ترتیب لږ برابر کړو نو کېدای شي ما هم بیا ریموف کړي دا ملګري اگر چې زما خو یاران یې وایي تاسو مفتي صاحب ګوره دا 8 میاشتو نه به تا زه نه یم لیدلی په وټساپ کې د وټساپ بحثونه مناظرې دا ما پرېښې دي هغه تېرو ورځو کې صرف ملګرو مجبوره کړم دغه شیخ رحم الله حقاني ته ګنې ما د وټساپ مناظرې پرېښې ده چې ډېر مجبوره نه شم نه یې کومه صحیح ده مخامخ په مخامخ باندې ښه وي
دې دپاره چې دې مسأله باندې عوام پوه شي او هره موضوع به شروع که ګوره عقاید استوا داسې بله دا ټولې موضوعګانې به شروع کړو انشاءالله یوه موضوع به چیړو سر ته به یې رسوو دې دپاره چې خلکو ته به نتیجه د بحث راوځي او دا اوس چې بحث شروع کې شي دا خلک هم چې دا ویډیوګانې ګوري خلک خاندي په دې علماو پسې کنځل هم کوي رد بد هم وایي د دې وجې نه زه وایم چې ځان له په ځان له باندې کښېنو نو بس حق ته به ورسېږو مسله به نتیجې ته ورسوو زما قدردانه وروره ملګري ستا دغه لږ انداز ډېر زیات تیز دی ګوره داسې بد الفاظ مه ویوه زموږ څه دښمني نه ده خو بس دغه څه مسایل دي اختلافي دي دا د علماو کار دی هغه بیا حل کوي په دلایلو باندې نو دې رد و بد او کنځلو نه آخر جوړېږي څه شی ورور جانه ګوره شیخ صاحب محترمه چې کله څوک بحث کوي او ته کوم دغه شانته کښېنو دا په دوو درېو کسانو کې هم کېږي شیخ صاحب محترمه په یو کس باندې خو یو کس خو کتاب ځان ته معاونینو دپاره بس ضرورت وي او که نه به وي داسې خو نه ده که نه چې یاره بس شیخ صاحب محترمه دا بس ته به اول خپل کتابونه یو اړخ تک دی د پردي کتابونه بل اړخ تک دی ته به ماته نو دا خو به داسې به رشخند به جوړ شي کومه مناظره داسې شوي چې یو په یو شوې ده خو دوه درې کسان به زمونږ د طرفه شي دوه درې کسان به ستاسو د طرفه شي کې به نو بلکل ښه دادا او په چوکاټو کې به بحث وکړو نه که نه مفتي صاحب ګوره زما ستا خبره داسې شوې وه چې یو به زه یم یو به ته او درېیمه به کیمره وي او دغه کیمرې ویډیوګانې به هغه دوه درې کسان چې ته راولي هغه به یې هم اوري او دا ملګري به یې هم وګوري او ټوله دنیا به یې وګوري خو ځان له په ځان له فایده دا وي چې شور پکې نه وي بحث پکې نه وي لانجه پکې نه وي بس مناظره په خوږ انداز کې په ښه ماحول کې په ورورولۍ او د مینې په محبت کې سر ته رسېږي او داسې پکې بیا شور جوړېږي او د شور د وجې مناظره پاتې کېږي صحیح ده نو ځان له په ځان له به کښېنو شیخ صاحب محترمه انشاءالله تعالی زه به تا سره لیکل کوم چې په دې کې زمونږ د طرفه شور وشو زمونږ د طرف نه خلاف ورزي وشوله بالکل دا به در سره موږ لیکل کوو که زمونږ د طرف نه وشوه که ستاسو د طرف نه وشوله هغه به دا مناظره بللې وي چې د هر چا د طرف نه په عقایدو باندې به بحث کوو 15 کسان تاسو شو 15 کسان به موږ شو راځه بسم الله الله اکبر کا دا به پکې اول ولیکو په شرایطو کې به اول دا ولیکو چې شیخ صاحب محترمه چې هر چا د طرف نه کو موږ شروع کو موږ به مناظره بلې غزي کې به لایف به تاسو مخه په فیسبوک او لایف به موږ مخه یا به مناظره تاسو بللې او یا به مناظره موږ بللې د دې دا شرط به پکې لګاو چې چا شروع کو چا خلاف ورزي وکړه او شیخ صاحب محترم ته زبر سره معاون شمه شیخ صاحب محترمه ته دومره لږ سوچ وکړه چې معاون د خپل قسم د کور نه څوک نه ده کوي څوک هغه متل دی په پیشو باندې څوک د پیو څوکیداري خو نه کوي که نه معاون خلک خپل کس نیسي مفتي صاحب محترمه قدردانه په ما ګرانه زما د زړه سره د ګلاب ګله دا لیکل دا شرایط دا ضمانتونه دا د شل بارو نه ډېر زیات شوي دي د هغې باوجود جنګ شوی دی پکې د هغې باوجود پکې ټوپکې راولې شوي د هغې باوجود پکې موبایل یې ماتې شوي بېعزتۍ یې پکې شوي او بیا دا علما چې په دغه وخت کې بیا پښتانه دا چې د یو هارد پوزیشن لري یو تیز دماغ لري نو بیا چې ټول جذبه کېږي او لاسه چې شور جوړېږي او بار دا اصول دا مات شوي دي نو دې نه بعد دا اصول مزه نه کوي بیا د علماو جامه په دې باندې خرابېږي ځکه چې علما کله راوچت شي او کنځل منځل یو بل ته شروع کړي نو د عوامو ته لږ سپک راځي په نظر کې د دې وجې نه زه وایم چې د علماو هغه ادبي جامه په خپل ځای باندې پاتې شي او چې د بحث سر ته ورسېږي ټیک د موضوع عقاید شوله خو دا ده چې یو په یو باندې صرف خبره په دې باندې وسو که صحیح ده زما ګرانه محترمه وروره ګوره شل پیرې دا مناظرې شوي دي دا شرایط پکې لیکلي شوي دي فایده نه کوي دا بالکل فایده نه کوي بس دا هسې د ماشومانو هغه ګیم دی چې کېږي شور به نه وي دا به نه هغه شی نه کېږي دا شرایط د دې فایده نه کوي د دې نه مخکې مثال زموږ سره شته دی که یو مثال نه وی نو بیا موږ دا خبره کوله بیا چې موږ په غلطه وو خو چونکې چې یو مثال د دې دپاره یو نه په شلګونو شته دی نو بیا دا خبره فایده نه کوي چې ګنې شرایط به څه زیرې اثر شي او زه درته دا هم وایم چې صرف غلام حسن نه چې په دیوبندیانو کې څوک هم انشاءالله زه ورسره تیاري مفتي ندیم نه راواله تر غلام حسنه پورې څوک هم چې تیاریږي یو په یو ورسره کښېنم
زه غلام حسن نه مې درته خبره اوچته کړله، نور پکې بل پکې کم یو تیار کړه چې هر یو په یو ورسره کېنم. زه شیخ صاحب محترمه ته به دا ثابته کړي چې نبي علیه السلام د نجران مناظره ځان له په ځان له کړې او د سره صحابه کرام نو حضرت ابراهیم علیه السلام ګوره ته خو بل خوا روانې که نه ستا خپلو غیر مقلدینو کړی دی. بلکل ما خو درته ویلي چې بحث به یو په یو کوو، 15 کسان به موږ یو 15 به تاسو یو. که په دې باندې کښېنې خو بسم الله الله اکبر که نه نو ناوخته دی ته م ارام وکړو انشاءالله زه به م ارام وکړم. مفتي صاحب ګوره د ابراهیم علیه السلام چې کله تلی و نمرود خوا ته هغه ځان له یو څوک هم د هغې سره نه و، حتی چې پلار هم د هغې مخالف و. نبي علیه السلام چې کله نجران ته لاړو نو هغې سره معاونین ټیک د صحابه ورسره وو، خو هغه بار وو، هغې د عیسیانو سره خبرې نه دي کړي. باقي پاتې شوله هغه دور بیا د سلفو دور او بیا د اوسه پورې د ماحول بدل و. په ګڼه باندې به مناظرې کېدلې خو د اخوت او د ورورولۍ په فضا کې، چونکې هغه فضا اوس ختمه شوې ده، ټول فضا د شور د لانجو د بحثونو ده. د دې وجې نه موږ وایو چې د دې نتیجې ته ورسېږي. یو بحث تر اوسه پورې نتیجې ته نه دی رسېدلی. موږ وایو چې یو بحث نتیجې ته ورسېږي او ترتیب یې دا دی چې خلک ګڼ نه شي. کله هم چې خلک ګڼ شوي دي د هغو مناظره خرابه شوې ده. نو بل کلیپ کوم. مفتی صاحب ګوره دا خلک چې کله ډیر شي شور ډیریږي، مناظره چې دی بې نتیجې ته نه رسېږي. دویم خبره ته د معاون کې نو زه به در سره معاون شمه، بس ته چې کومه حواله غواړې کوم کتاب غواړې هغه کتابونه درته والله چې زه کولاومه زه درله در کوم چې مفتي صاحب وایه. نو بس دې ته دغه نشته دی. یو په یو باندې فایده دا وي چې بس شور نه وي، ښه ارام سکون سره ماحول وي او ښه په ارام سره مناظره سر ته ورسېږي، بیا خلک یې ښه په ارام سره واوري. او چې کله کسان ډېري یو څه وایي بل څه وایي بله خبره وکړي، شور جوړ شي، جنګ جوړ شي. او بیا ستاسو ملګري خو ګوره اکثره موبایل خپله مفتي ندیم صاحب دامت برکاتهم هغه دامت برکاته عفوا غلط مې ولویلی و، ښه اوس بیا اعتراض ونه کوي. نو هغه چې د خپله یو کس نه موبایل یې په لته والی، دې نه مخکې مناظرې چې څومره شوي دي ټولې خرابې شوي دي. د دې وجې نه زه وایم چې بیا خرابه نه شي او سر ته ورسېږي. ابرار صاحب دا کلیپ اول سر مې درله واورېدلو، مړه پرېږده موږ قرآن حدیث نه منو نو بیا خو کافري، نو بیا را باندې کفر فتوا ولګوئ، بیا مناظرې سره کوئ. د الله بندګانو دونه غولو مه کوئ، بې انصافي مه کوئ، دا دومره زیاتی ته حاجت نشته دی. موږ قرآن هم منو، موږ حدیث هم منو، بلکې تاسو د دې ګواهي کوئ چې ستاسو 2 اصول دي قرآن او حدیث. زه د مفتي صاحب کلیپونه اورم، تاسو نور کلیپونه مه کوئ چې ما مفتي صاحب خبره وکړو. مفتي صاحب ګوله غلام حضرت هغه خلکو سره مناظرې وې، هغه وخت کې شور بچانکه او پکړ نه و. دې وجې نه په ګڼه باندې اوس چې کله ثابته شوله چې د ټولو خلکو مناظرې ګوره ویلې دي ستاسو مناظرې شوي دي شور، ستاسو د پنجپیرینو شوي دي شور، بیا بیرته ستاسو همدغه غلام حضرت صوفیانو سره شوي دي شور. یعنې اوس ماحول د شور جوړ شوی دی چې کله مناظره یو نتیجې ته رسېږي په منځ کې پکې شور شروع کېږي. زه هم چې دقه شي نه به ځان وساتو او دا یو حکمت دی د شور د نیولو دپاره، د شور د ختمېدو دپاره. دا یو حکمت عملي ده چې موږ به اختیاروو او دغه کوم کسان چې موږ سره ځي د هغو کار زه کومه که نه انشاءالله در سره کوم کتاب در سره نه وي والله چې زه درله در کوم، ستا کومه حواله په کار وي زه درته راوباسمه. همدارنګې چې ستا څه ضرورت وي هغه در سره کتاب راړول وي هر څه چې وي زه درله پیدا کومه، زه انشاءالله ستا د معاون کار زه کومه. شیخ صاحب محترمه ګوره الله دې خوشحاله که دا شوي دي دا تاسو کړي دي که نه؟ تاسو چې په توسل باندې بحث و ستاسو ټول شیخان حاضر شوي وو که نه حاضر شوي، نو تاسو هغه وخت د غلام حضرت سره دا شرط ولې نه لګولی چې یار یو په یو به کینو؟ بس غلام حضرت ته به ویلې وی چې ته راشه او تاسو بلته شیخ عبدالمنان صاحب یا شیخ افضل صاحب ورته ناست وې یا به حضرت محمد شیخ صاحب وې. شیخ صاحب محترمه نو موږ دپاره بیا دا تاسو دا دغه ولې بدلوئ؟ تاسو موږ دپاره بیا شرایط ولې بدلوئ؟ نورو خلکو سره په 15 شي په 10 کښېنئ او چې موږ ته خبره راشي بیا په 15 کسان او 15 کسان دا خو ضرورت دپاره موږ بوځو، معاونین بوځو. داسې خو نه ده چې وروره بس دا خو د وټساپ مناظره نه ده، د وټساپ اوس مناظره ده موضوع روانه ده دغه وه د جرابو او خبره کم خوا بوتلله، خبره کم خوا بوتلله، خبره هغه ده چې د عصمت انبیا ته لاړ او خبره خوا بوتله. نو دا مخامخ خو دا شی نه کېږي که نه شیخ صاحب؟
نو موږ درته دغه وایو چې باره یو موضوع باندې سړی تیاری وکړي مغې باندې وروره دغه توان نه لرو خو اوس به انشاءالله ځان کې پیدا کړو او د مفتي صاحب خدمت به وکړو خود د اخلاصه به وکړو. سید غمخور وروی و دې ته خو مناظره نه وي دا خو ملګرتیا شو نو او که نه موږ هم وایو چې د ورورولۍ د ملګرتیا په فضا کې دا مسله وچېړو همدا د سلفو نهجو چې یو مسله به کله هغو چېړله نو د ملګرتیا د ورورولۍ او د اخوت په فضا کې به یې چېړله او د مسئلې د ختمېدو نه د مناظرې او د بحث د ختمېدو نه وروسته به د هغو همغه اخوت و همغه رنګې مینه محبت به وه. موږ هم دغسې وه چې داسې یو فضا کې دا بحث سرته ورسېږي چې هم ترېنه عوام فایده واخلي هم موږ چې دی پوه شو هم د عوام پوه شي هم شور جوړ نه شي هم مسله سرته ورسېږي نتیجه د دې یو بحث راوځي. مولوي صاحب عرض کې مناظره یو په یو باندې کېږي خو لانجه پکې د معاونین په نوم باندې چې کوم خلک تللي وي دی و شور جوړوي. مناظره هم دغه خلک ورانوي د دې وجې نه زه یم چې نه به معاون وي نه به بل څه وي نه به ښه وي نه به بد. اوس صرف 1 to 1 صرف زه او ته او دریم نمبر کیمرا او د معاون کار درله زه کوم ته د هغې نه بېغمه شه کتاب کلول راخیستل بندول دا خدمت دی په ما باندې دی صحیح ده. او دا کوم معاونین چې مناظره دی و خرابوي مناظره نه خرابوي معاون مناظره خرابوي د دې وجې نه بس یو په یو باندې ښه ده خو چې ځای به دغه شو وټاکو او ورځ به وټاکو او ځای به چې دی صرف ورځ به وټاکو ځای به چې دی دواړه به لاړ شو په یو چکر باندې که نه بس یو ځای کې به کېنو انشاءالله صحیح ده. مفتی صاحب ګوره داسې به وکړو یا ښه داسې وکړه چې یو په یو باندې به دواړه کېنو خبره به وکړو یو موضوع به سر ته ورسو ټوله دنیا به په هغې باندې نظر واچوي هغو به پرې هم افهام تفهیم نتیجې ته ورسېږي د هغې نه بعد به بیا بله موضوع را مخې ته کړو هغه به سر ته ورسو یو موضوع به یو په یو سر ته ورسو د دې دپاره چې خلک یې نتیجې ته ورسېږي په دغه موضوع کې او د موضوع ټوله واوري او هغو پرې پوه شي دماغ او ذهن د هغو کولاو شي او دا په دې طریقه کېږي چې کله یو په یو باندې کېنو او شور ختم شي او موضوع شروع شي او اخر ته ورسېږي صحیح ده. که ته دې ته نه تیارېږي نو بیا خو به دې ته تیارېږي چې د وټسپ مناظرې به بیا ته پرېږدي ځکه چې یو په یو باندې نه کېنې ته نو بیا په وټسپ کې چې دی هم دا موضوعګانې دا بحثونه مه کوه صحیح ده. نو دا یو چې د یو په دې کې انتخاب کوه یا به د وټسپ مناظرې پرېږدي یا یو په یو باندې کېنه کومه یوه دې خوښه ده. ګوره شیخ صاحب محترمه چې کله څوک بحث کوي او ته کوم دغه شانته کېنو دا په دوو درېو کسانو کې هم کېږي. شیخ صاحب محترمه په یو کس باندې خو یو کس خو کتاب ځان ته معاونینو دپاره بس ضرورت وي او که نه به وي داسې خو نه ده که نه چېره به شیخ صاحب محترمه دا بس ته به اول خپل کتابونه یو اړخ تک دی د پردي کتابونه بل اړخ تک دی ته به ماته نو دا خو به داسې به رشخند به جوړ شي کومه مناظره داسې شوي چې یو په یو شوې ده خو 2-3 کسان به زمونږ د طرفه شي 2-3 کسان به ستاسو د طرفه شي چې به نو بلکل هغه ښه دادا او په چوکاټو کې به بحث وکړو. شیخ صاحب محترم زه خو د خپلې خبرې نه انکار نه کوم بلکل خبره به زه یو په یو در سره کوم بلکل موږ به 15 کسان در شو خبره به یو خبره به زه کوم خبره به ته کې بس ما سره به خپل معاونین ناسي ما سره به هغې خبرې د کار نشته دی زما اوس ته به خبره وي کم سړي چې د مجلس خلاف ورزي کوله بار به وباسو خو ما ورته به کوو بلکل در سره زه تیار یم بسم الله الله اکبر راځه دا د ګز دا د میدان 15 کسان زه خو دونه انکار نه کوم خبره به یو په یو کو بلکل در سره کېنم چې کوم ځای ستا خوښ وي 15 کسان به موږ یو 15 به تاسو وي چې کوم ځای ستا خوښ وي انشاءالله تعالی. مولوي صاحب عرض کې مناظره یو په یو باندې کېږي خو لانجه پکې د معاونین په نوم باندې چې کوم خلک تللي وي دی و شور جوړوي. مناظره هم دغه خلک ورانوي د دې وجې نه زه یم چې نه به معاون وي نه به بل څه وي نه به ښه وي نه به بد. اوس صرف 1 to 1 صرف زه او ته او دریم نمبر کیمرا او د معاون کار درله زه کوم ته د هغې نه بېغمه شه کتاب کلول راخیستل بندول دا خدمت دی په ما باندې دی صحیح ده. او دا کوم معاونین چې مناظره دی و خرابوي مناظره نه خرابوي معاون مناظره خرابوي د دې وجې نه بس یو په یو باندې ښه ده خو چې ځای به دغه شو وټاکو او ورځ به وټاکو او ځای به چې دی صرف ورځ به وټاکو ځای به چې دی دواړه به لاړ شو په یو چکر باندې که نه بس یو ځای کې به کېنو انشاءالله صحیح ده. او که چېرته مخامخ داسې نشي راتللی نو داسې به وکړو چې د فیسبوک په پیج باندې به آنلاین شو هغې باندې به مخامخ شو لایف به شو څنګه دې خوښه ده.
مفتی صاحب ټیم ډېر زیات ناوخته دی او 10 بجې دي او د کېدو ټیم هم دی، بیا سهار مونځ ناوخته کېږي. نو بس په دې باندې به فیصله وکړي انشاءالله چې دواړه به کېنو. خو دا راته ووایه چې ته کومه ورځ باندې وزګار وي هغه ورځ راته فقط دغه کې ټیم تاریخ او موضوع خو معلومه ده او زه به انشاءالله دواړه به په ګاډي کې کېنو، په ګاډي کې به بس لاړ به شو، یو هوټل کې به کېنو جومات ته، بس داسې یو ځای ته به لاړ شو چې ښه پرسکونه ماحول به وي، چکر به هم ولګوو، ګپ شپ به هم ولګوو او مناظره به هم وکړو. صحیح ده که نه؟ انشاءالله. ملګرو تاسو په خپله قضاوت وکړئ، تاسو په خپله د مفتي صاحب دا کلیپ وګورئ چې ده پکې داسې ویلي د شیخ اسماعیل صاحب ورته وي یو په یو به مناظره کینو، ده ورته بلکل تیار یم. دا کلیپ وګورئ که دې کې ده داسې نه ویلي اقرار ده نه کړی چې بلکل مونږ بیا ګناهګار. تاسو دا کلیپ د اخره پورې 2 منټ 50 سیکنډ دغه د اخره پورې واورئ.